السلام علیکم. هاي guy, how are you? What's going on? نن به زه تاسو ته د ګرامر نه شروعات کوم. ګرامر پارت 1 په دې کې به زه تاسو ته سنټنس او پریز ډیفینیشن هم کوم. د هغې وضاحت به ته هم کلیر کوم چې سنټنس څه ته وایي، پریز څه ته وایي، او د سنټنس چې کوم پارت دی هغه به ته هم کلیر کوم. د هغې وضاحت به ته هم کوم. نو سنټنس هغه الفاظو ته ویلی شي چې کوم په جمع راشي دوه یا د دوو نه زیات الفاظ وي او مکمل خبره ترې معلوم وي، مکمل وضاحت یې کړی وي، هغې ته سنټنس وایي. یعنی د دوو لفظونه یا د دوو نه چې زیات کم لفظونه راشي او مکمل خبره بیان کړي، مکمل وضاحت یې کړی، هغې ته سنټنس وایي. پریز هغې ته وایي چې هغه لفظونه د هغه لفظونو مجموعه، یعنی هغه لفظونه چې دوی که درې خو چې هغه راشي او مکمل خبره ترې نه وي واضحه، یعنی مکمل کار ترې نه وي واضحه، هغې ته پریز وایي. صحیح ده؟ او د جملې دوه قسمونه دي، دا به ته هم اکسپلین کوم. جملو ته ګورئ په اگزامپل کې آیم پاکستانی، زه پاکستانی یم، پوره ته وضاحت شوی چې زه پاکستانی یم، پوره خبره یې کړې. آی ایم پاکستانی. هی لیوز ان چکوال، هغه په چکوال کې اوسیږي. هی لیوز ان چکوال، هغه په چکوال کې اوسیږي، پوره خبره یې کړې. ډو یو ورک هارډ، ولې ته سخت محنت کې، ولې ته سخت کار کې. ډو یو ورک هارډ یعنی موږ وایي چا نه تپوس کوو، سوالیه جمله ده چې ته سخت کار کې. ډو یو ورک هارډ پوره وضاحت یې کړی دی، دې ته هم سنټنس ویلی شي. لیسن ټو می، زما خبره واوره، زما خبره واوره، پوره وضاحت یې کړی دی. لیسن ټو می دې ته هم سنټنس ویلی شي. او ورک هارډ یعنی سخت کار کوه، یعنی محنت کوه، دې ته هم سنټنس ویلی شي. پریز ته ګورئ. پریز خو تاسو ته ما وویلي چې هغې ته وایي چې دوه لفظونه یا د دوو نه ډېر لفظونه خو چې مکمل خبره ترې نه وي واضحه، هغې ته پریز وایي. تاسو اگزامپلو ته ګورئ. انټو د روم، کمره کې. نو اوس په کمره کې څه شی دی؟ انټو د روم، دې ته پریز وایي. دا په هغه وخت سره خبرو سره تعلق ساتي. څوک تا ته وایي چې کټ کوم ځای کې پروت دی، ته ورته داسې ویلی شي چې انټو د روم. ټیک شو؟ دا پریز دی. اوس ایټ 5 o'clock، 5 بجې. ایټ 5 o'clock 5 بجې، دا هم پریز دی. فار 10 روپیز، په 10 روپو باندې. فار 10 روپیز، دا هم پریز دی. آن د ټیبل، میز پر. اوس پته نه لګي میز پر څه شی دی، مکمل مفهوم یعنی مکمل وضاحت یې نه دی کړی، خو داسې وایي چې میز باندې. آن د ټیبل، دې ته پریز وایي. ایټ ہوم، پته نه لګي په کور کې څه شی وایي، خو ایټ ہوم په کور کې، مکمل وضاحت یې نه دی کړی، دې ته پریز وایي. اوس د جملې څو پارټس دي، سنټنس پارټس. د جملې دوه پارټس دي، یو دی سبجیکټ او یو دی پریډیکیټ. سبجیکټ هغه پارټ ته وایي کوم پارټ چې یعنی کوم چې څوک چې کار کوي، که هغه سړی وي، که هغه ځناور وي، که هغه څه څیز وي، که هغه د ځای نوم وي، خو چې څوک کار کوي هغې ته سبجیکټ وایي. او پریډیکیټ هغې ته وایي
چې کار کم کار چې په سبجیکټ باندې د سبجیکټ باره کې چې کومه خبره شوي هغې ته څه وایي هغې ته پریډیکیټ وایي تاسو کلیر شوي که نه سبجیکټ هغې ته وایي کوم چې کار والا کسي که هغه ځای که هغه ځناوري که هغه کسي که هغه څه د سیز نومي خو چې څوک کار کوي هغې ته سبجیکټ وایي او پریډیکیټ هغې ته وایي چې د سبجیکټ باره کې کومه خبره شوي هغه باقي جملې ته پریډیکیټ وایي په مثالونو کې ورته ګورئ احمد is reading his book احمد څه شی دی سبجیکټ دی is reading his book دا پریډیکیټ دی the cat was running after a rat the cat څه شی دی دا سبجیکټ دی was running after a rat دا predicate دی Islamabad is the capital of Pakistan Islamabad دا subject دی is the capital of Pakistan دا predicate دی the poor man lost his money the poor man دا subject دی lost his money دا predicate دی the pen is to write with the pen the subject day is to write with the predicate day Allama Iqbal is our national poet Allama Iqbal subject day is our national poet the predicate day بعضې جملې داسې هم راتلی شي چې هغه د پریز په شکل کې وي خو پوره جمله لکه د هغې نه دا مطلب وي چې یو کس ته وې سکول ته ځه نو داسې ورته نه وی چې ته سکول ته ځه داسې ورته وې سکول ته ځه نو یو پکې دلته پټي دا ته ټکې پکې پټي نو دا هم سنټینس دی په دې کې یو اکثر پټ وي لکه ګورئ دې سنټینسو ته go to school سکول ته ځه please sit down مهرباني وکړه کښېنه don't abuse کنځلې مه کوه don't abuse کنځلې مه کوه come here دلته راشه come here دې کې یو پټ دی you come here دا داسې دی come here یو دلته غایب دی پټ دی دلته راشه always speak truth همیشه رښتیا وایه you always speak truth همیشه رښتیا وایه د ټولو پنځو واړه سنټینسو کې یو پټ دی دا حصه چې کومې دي دا پریډیکیټ دي دا پنځه واړه او دې کې یو پټ دی هغه پکې سبجیکټ دی ټیک شو دا و د نننۍ ورځې کلاس او بل کلاس به چې موږ جوړو دې پسې هغه به موږ د جملې قسمونه ښیي کاینډ آف سنټینس د جملې قسمونه به هغه موږ ښیي نو دا کلاس ضرور وګورئ او ځان پې پوه کړئ د دې نه بعد چې کوم کلاس دی چینل سبسکرایب کړئ دې نه بعد چې کوم کلاس دی د جملې قسمونه به ښیي هغې پسې به بیا موږ په آخره کې بیا تاسو ته وایي چې دې پسې کوم کلاس اوس موږ جوړو نو دا د ګرامر یو کورس زه تاسو ته کمپلیټ کوم په سیریز کې تھینکس فار واچینګ د الله په امان په لوی الله م سپارم